بل اوس هغه یو ځوان شعر کارنامه خو ته معلومه ده که هغه مړي په ژوندوني لیدلي دي هغه امام ابو حنیفه یې لیدلی شیخ عبدالقادر جیلاني لیدلی دی تاسو ته یاد دي د کابل باباجي او که د کابل باباجي هم لیدلی او څه ما ته هغه نومونه مانه خو هېر دي تقریبا 15 کسان یې ذکر کړي او نو دا ګواه خو به لازم پیش کړي ځکه چې بیا خو خبره څوک نه مني وایي وابیان یې نه مني وایي ته وي وابیان که ستا 1000 کاله عمر شي او ته قصې بیانې که نه نو بیا یې دلم نه منو زه دا منم چې تا مړی ولیدو چې لا داسې ویله چې په خوب کې مې ولیدو بیا هم پکې موږ تحقیق به کوو اکثر دوی په خوب کې هم دروغ وایي ډېر یو پلانې راغی خوب کې او پلانې راغی خوب کې دا خو دا د صوفیانو عامه طریقه ده اوس دغه د خوب نه ووتې قصې اوس دغه ته راووتې ویښه باندې دغه جومات کې وې دغه ځای کې ما ولیدو پلانې مې ولیدو پلانې مې ولیدو او وابیان یې نه مني وابیان به بیا خبرې کوي خود به خبرې کوي اول نه ورته خبره برابر کړي چې ګوره ما خو وویشته خو وابیان به بیا راټینګوي نو دا مولیان دا بیانونو والا دا اوس خلک پې پوه شوي دي الحمدلله عوام اوس هغه نه دي پوښه هغه تیارو کې چې پراته وو یعنې دغه ټیم کې ورته هم خلک دغه وایي دا سبحان الله حیران یم لکه ته پسې سبحان الله وایي پسې ته سبحان الله وایي یو سړی وایي ما وایي د لوګي په شکل کې مې ولیدو نو تا ته څنګه پته لوګي په شکل کې چې دا پلانې او دا پلانې ځکه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو خبره ذکر کړې ده وی بعضو تصوف او اهل بدعو ته وایي شیطان قسمه قسم شکلونه جوړوي دوی بیا خلکو ته بیانوي د شیخ الاسلام ابن تیمیه دا خبره ذکر کړې نو کیدای شي چې دغه سیب باندې هم دغه چل شوی او که موږ څو پورې ژوندي وو انشاءالله د دې اهل بدعو د بدعات او خرافات به راښکاره کوو باذن الله او په دې کې که څوک دمکي راکوي که څوک یرول کوي که څوک هر څه وایي خو موږ به انشاءالله حق واضح کوو او باطل به هم راښکاره کوو ليحق الحق چې حق هم ښکاره شي او باطل هم ښکاره شي